کله چې فلسطین پر اسرائیل باندې حمله وکړله پر هغه شپه باندې د امریکا حکومت اعلان وکړلو چې ما کانټینرونه د پیسو او د اسلحو درولېږل شروع کړه. بیا چې اسرائیل پر فلسطین باندې حمله شروع کړله د فلسطینو ترڅنګ هیڅوک هم نه درېدل چې ورته ویلي وي چې ته هم شروع کړه موږ هم درسره درېږو. کله چې د ظالم مظلوم سره مقابله کیږي مظلوم شاته چې هیڅوک هم نه وي د دې جنگ درېدل لږ مشکل تمامېږي ځکه چې ظالم غواړي چې ترڅو هلته خپل نفوذ پیدا کړي هغه جغرافیه تر خپل تسلط لاندې راولي او خپل هغه کوم موقف شته هغه نړیواله سطح باندې زیات کړي او خپل هغه روب داب دغه مظلوم په واسطه باندې په نړیوالو باندې واچوي چې ترڅو د فلسطین ترڅنګ ته قوي سازمانونه قوي مملکتونه قوي هغه نهادونه غږ ونه کړي چې ترڅو دغه جګړه باید ودرول شي دا جګړه به دوام پیدا